په افغانستان کې د چین په مرسته د خامو تیلو د استخراج کار پیل شوی دی. د طالبانو حکومت طبیعي سرچینو ته پوره پاملرنه کوي. چین اوس په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی رسمي پانګه اچوونکی بلل شوی دی. طالبان چینایي انجینرانو او څېړونکو ته بشپړ امنیت ورکوي. طالبان دومره بې سواده نه دي، خو د افغانستان په څېر هیواد کې د ټکنالوژۍ په هرکلي سره افغانان د عصري افغانستان پر لور بیایي. اوس راځو د افغانستان د نفتو څاګانو ته. د افغانستان په یوازې 5 سیمو کې د نفتو زیرمې شاوخوا 4000 کیلومتره مربع پراخې دي. یو له هغو څخه اشقري دی چې زیرمې یې شاوخوا 87 میلیونه ټنه اټکل شوي دي. افغانستان اوس مهال 14 میلیارده بیلره تیل لري. نه یوازې دا چې افغانستان یوازې د تیلو ذخایر لري، بلکې د طبیعي ګازو له پلوه هم برخمن دی. په افغانستان کې د 14 ټریلیون متر مکعب ګاز زیرمې شتون لري. 500 میلیون بیلره مائع ګاز په داسې حال کې چې شتون لري چې په افغانستان کې هیڅ ډول سمندر نشته. الله تعالی افغانستان ته د غرونو کمښت نه دی ورکړی. دلته د لوړو غرونو لاندې له 1400 زیات ډول معدنیات موندل شوي دي. د دغو کانونو ارزښت په میلیونونو یا میلیاردونو ډالرو کې نه دی، بلکې په ټریلیونونو امریکایي ډالرو کې دی. خو د طالبانو حکومت هیڅ ډول ټکنالوژي نه لري چې له امله یې له ګاونډي هیواد چین سره خپل نږدېوالی زیاتیږي. چین پوهیږي چې په افغانستان کې 3 ټریلیون د کانونو زیرمې شتون لري او په تیرو 40 کلونو کې افغانستان په جګړو کې د ښکیلتیا له امله له دغو کانونو څخه ګټه نه ده اخیستې. د همدې وضعیت په پام کې نیولو سره یوې لویې چینایي کمپنۍ په افغانستان کې پانګونه کړې او شاوخوا 25 کاله یې د طالبانو له حکومت سره قرارداد کړی دی. د دغه قرارداد له مخې به د چین د تیلو شرکت هره ورځ له افغانستان څخه 100 ټنه خام تیل استخراجوي. په میلیونونو ډالر به یې د طالبانو حکومت ته رسیږي. چینایي شرکت به په پیل کې د ګټې 60% د طالبانو حکومت ته ورکوي او له هغې وروسته به 75% ته لوړه شي. چې د حیرانتیا غټه خبره دا ده چې د کوم ځای تیل استخراجېږي. سرپل ولایت د افغانستان تر ټولو وروسته پاتې ولایت دی. د دې ولایت خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کولو ته اړ دي. له همدې امله د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د هغه ځای ځوانانو ته چې تیل ترې راوتلي دي ټولو ته به د دندې ورکول کیږي، ترڅو له چینایي شرکت سره په ګډه کار وکړي. دغه چینایي شرکت په دې برخه کې څه د پاسه 45 میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. چین هم په رسمي ډول غواړي د افغانستان د مسو پراخو زیرمو کې زیاته پانګونه وکړي. د ګازو د رسولو د تامین لپاره په ټول افغانستان کې لوی پایپ لاینونه کېښودل کیږي او د پایپ لاینونو د غځولو کار د طالبانو له لومړیتوبونو څخه دی. افغانستان د پاکستان اقتصاد په پرتله په چټکۍ سره پیاوړی کیږي. په لیرې پرتو سیمو کې د برېښنا او پاخه سړکونو د جوړولو چارې روانې دي. اوس راځو د دې ته چې ولې افغانستان د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی. نو علت یې دا دی چې دا هیواد په وچه کې بند دی. په وچه کې بند هیواد هغه هیواد ته ویل کیږي چې سمندر نه لري، چې له یو هیواد سره هم د تجارت سمندري لار نه لري. هغه د وارداتو او صادراتو لپاره نورو هیوادونو ته اړتیا لري. اوس مهال په نړۍ کې شاوخوا 40 هیوادونه په وچه کې راګیر دي. لکه څنګه چې پخوانی افغانستان له 4 لسیزو راهیسې په جګړه کې راګیر و. 40 کاله وړاندې دلته زیږېدلی ماشومان په خپل ماشومتوب کې او اوس په وروستیو کلونو کې یوازې ځانمرګي بریدونه، ډرون بریدونه، مړي، د بمونو مور او د ټوپک زور او د تورې ورځې لیدلې دي. په نړۍ کې یوازې 3 اسلامي هیوادونه متحده عربي امارات، سعودي عربستان او پاکستان د افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. له دومره ډیرو مشکلاتو باوجود هم له دې ټولو سره که د طالبانو حکومت دومره لاسته راوړنه ولري، نو ښایي هغه ورځ لرې نه وي چې په افغانستان کې به سوکالي راشي.